Assalamu alaikum. Welcome back guys. تیر لیکچر کې مونږه سی پلس پلس باره کې خبرې کړې وي، لکه بیا جنرالي خبرې مونږ کړې وي، ماین سیټینګ باره کې خبرې کړې وي، الګوریتم باره کې خبرې کړې وي، ورسره څنګه کې فلو چارت او د سوډو کوډ باره کې خبرې کړې وي. مونږ داسې ویلو چې الګوریتم څه ته ویل کېږي، یو مشکل او د هغې مشکل د حل لارې ته چې کوم ډول باندې مونږ هغه حل کولی شو دې ته څه ویل کېږي، سی دې ته څه ویل کېږي، الګوریتم ویل کېږي. هغه کوم د حل لارې قدمونه یا کوم حل لاره کې چې مونږ کوم سټپ استعمالوو د هغې ته څه ویل کېږي، الګوریتم ویل کېږي. بیا مونږ وویل چې د الګوریتم په یو وخت سره ښودل، په یو شکل سره ښودل چې هغې خپل سټنډرډ سمبول او د هغې سره ښودل چې خلک پرې پوه شي چې مونږ دغه مشکل په څه ډول سره کولی شو، یا په عکس سره وښودل، نو دې ته مونږ فلو چارټ ویل. بیا مونږ سوډو کوډ له راغلو، سوډو کوډ چې شتل کېږي. مونږ ویل چې همدغه الګوریتم یا همدغه سټپس چې کوم مونږ اخلو دا داسې کوډ ته نږدې په خپله نیټیو لینګویج کې لیکلو ته سوډو کوډ ویل کېږي. مثلا من بیا اگزامپل د سم انشټامیشن ورکړ 2 نمبر مونږ څنګه جمع کوو، د هغې لپاره مونږ 2 انپوټ اخلو د یوزر څخه چې هغه بیا جمع کوو خپلو کې او آوټپوټ یې ورکړو. نو دغه څو قدمونه دې لپاره شو د دې لپاره چې شو الګوریتم شو او د دې سوډو کوډ شو. نو راځو د اوسني لیکچر کې به مونږ څه وایو، لکه څنګه چې مونږ تیر کې ویل لیکچر کې خبر ویلي وو چې په نیکسټ لیکچر کې مونږ د انسټالیشن اف سی پلس پلس وایو، انسټالیشن اف سی پلس پلس به وایو. په دې کې به خپل لومړنی پروګرام لیکو، د ویریبل باره کې به پوهیږو، ډیټا ټایپ باره کې به پوهیږو، اپریټر باره کې به پوهیږو. نو سټارټ اخلو د دې نه چې سی پلس پلس څنګه انسټال کړو. لومړی مونږ راځو انسټالیشن اف سی پلس پلس ان میک بک. په میک بک کې یا د اپل کمپیوټر کې مونږ سی پلس پلس څنګه انسټالوو. نو د دې لپاره مونږ لومړی کار به څه کوو، ټرمینل ته به ځو. په وینډوز کې مونږ کمانډ پرامپټ لرو، دلته مونږ ټرمینل لرو. ټرمینل د راوښتو څو لارې دي، خو شارټکټ یې دا دی چې ته به کمانډ پلس سپیس باندې کلیک کړې، دلته به ته ولیکې ټرمینل. کله چې ټرمینل کې انټر به کړې، چې کله ته انټر کړو نو دلته به څه راشي، صفحه به راکول شي. لومړی خو ته چک کړه چې زیاتره ایکس کوډ کوم کمپایلر چې دي دوی اټومیټیکلی ځینې کوډونه انسټالوي، پیکیج انسټالوي. نو چک کړه چې ستا په کمپیوټر کې شته که څنګه. نه، ته به اول څنګه سرچ کړې، جی پلس پلس ماینس ورژن، دا کمانډ به ته رن کړې، ورژن ورژن. کله چې ته دا رن کړې نو که چېرته ته دا انټر کړې نو دلته که چېرته تاله داسې سایز راغی، کوډ راغی، نو ته پوه شه دا وګوره سی لانګ ورژن دله راغی، نو پوه شه چې ستا په میک بک کې سی پلس پلس انسټال دی. خو که چېرته رانغی نو ته به بیا څه کوې، زما کې ما انسټال کړی دی، نو په دې خاطر اوس چې چا هغې کې نه دی انسټال، هغوی به څه کوي، هغوی به راشي دلته. نو څه به سکرین ښه داسې مثال دلته به راشي، دلته به ولیکې ایکس کوډ ماینس سلیکټ سپیس ماینس انسټال. کله چې دا ولیکې او دا رن کړي نو دا به ډایرکټ لاینونه سټارټ شي، انسټالیشن به سټارټ کړي. ته خپله چې واپس کله دې ځای ته راغی نو پوه شه چې ستا سی لانګ پیکیج کوم دی هغه انسټال شو، یا د سی پلس پلس پیکیج انسټال شو. نو مونږ ته دلته ولې مونږ ته څه وویل، ایکس کوډ نوٹ کمانډ لاین ټولز آر آلریډي انسټال، مونږ سره دا تیار انسټال دي. نو په دې خاطر زمونږ کوډ رن نشو، ستاسو هغې کې به رن کېږي. کله چې رن شي واپس خپل حالت ته راغی، بیا ورژن چې کېدو لپاره چې دا انسټال شوی که نه، دا جی پلس پلس کوم کمانډ چې ما ولیکه دا ولیکه، نو تا ته به شو شي چې آیا انسټال شوی دی که نه، تا ته به داسې ورژن دی راشي. کله چې تا دا کار وکړې ستا سی پلس پلس انسټال شو، اوس کا ته اخري په خبره شي چې په څه به کوې، دې نه وروسته ته به راشي دلته ما در سره لینک شیر کړی هم دی او دلته وګوره د ایکس کوډ انسټالیشن دا اوس نو راشي ویس کوډ به ته انسټال کړي. ویس کوډ دا لینک زه په ډسکرپشن کې هم تاسو شیر کوم او تاسو کولی شئ ویس کوډ سرچ کړئ، فار میک ویس خپله دله راځي. نو دا لینک به د دې ځای نه داسې کاپي کړي، کنټرول سی لاړ شي ګوګل ته، ګوګل کې به کنټرول وي کې چې کله دې کلیک کړه انټر کا ډایرکټ یې ته چیز ته بوتلې د ویس کوډ اپل د ویس کوډ خپل افیشل کوم پیج چې دی هغې ته لاړه، ولته ډاونلوډ په دې چې څنګه کلیک کړي نو دا به ډاونلوډ یې کړي شي. چونکې ما سره انسټال دی زه یې نه ډاونلوډ کوم، دې کې نور هېڅ هم نشته دی. نو چې کله دا ډاونلوډ شي ته به انسټال کړي، چې انسټال دی که انسټالیشن ډېر ایزي دی. نو داسې یو اپلیکیشن به تاله راشي، ته به دا کلیک کې آن به کړي. کله چې دا ته آن کو چونکې ما یوز کړی دی نو دلته داسې صفحه به تاسو راکولی شي، تاسو ته به هم دا صفحه راکولاویږي. په دې کې مهمه خبر چې د نیو فایل جوړول دي، لکه سی پلس پلس فایل جوړای، پایتان فایل جوړای، کوم یو خو موږ سی پلس پلس راکړ د سی پلس پلس فایل جوړیږي. اوپن فولډر آیا ته یو فولډر جوړای هغې کې دننه ته سی پلس پلس فایل جوړای که نه، نو داسې دې له به راشو، دې ته چې ویل کېږي ایکسپلور ته ویل کېږي. دلته موږ ته زمونږ فولډر ښودل کېږي، زمونږ فایلونه ښودل کېږي چې کوم فایل کې موږ لګیا څه کوو صحیح شو، نو هغه موږ دې ځای کې موږ ته ښودل کېږي. فی الحال هېڅ فولډر نه دی اوپن، نو ته چې اوپن فولډر باندې کلیک کړې نو دلته به چېرته لاړ شي، نو دې ځای له به راشي. دلته چې راشي ستا خوښه، که ته نیو فولډر جوړی په نیو فولډر به کلیک کړې، که نه ته کوم یو فولډر کې تیار فایل جوړی نو په ته به هغه وکړې. زه مثلا راځم په ډیسکټاپ باندې نیو فولډر جوړوم، هغې له نوم ورکوم یوټیوب لیکچر صحیح شو.
یوټیوب لیکچر نوم مې ورکړ نو دا ما سره اوپن شو. اوپن به څنګه شي؟ اوپن باندې به کلیک کوم، زما هغه فولډر چې اوس ما د یوټیوب لیکچر په نوم دا جوړ کړ نو هغه به را اوپن شي. نو چې کله دا را اوپن شو نو دې کې به ته څه شی کوې، دلته ته دا دې ځای نه لرې کړه او دلته دا وګوره ته اوپن دی. دا چې اوپن دی دلته په دې فایل باندې ګوره، دلته چې راشي خپله لیکي ورته نیو فایل، په دې به کلیک کړې. چې نیو فایل باندې کلیک کړه ته به ورکړې مثال فرست ټاسک په نوم به جوړ کړي ډاټ سی پی پی ایکسټنشن دی، د سی پلس پلس ایکسټنشن دی. ایکسټنشن چې ته وایي دومره پې ځان مه پوهېږه، خو دومره پوه شه لکه موږ چې ویډیو وکړو ویډیو MP4 لري، MP3 کله چې موږ اډیو ریکارډ وکړو نو هغې ته ډاټ MP3 لیکل شوی. موږ عکسونو ته وګورو د آیفون دپاره HEIC استعمالیږي، ساده موبایلو کې چې استعمالیږي PNG یا JPG، داسې ډېر دي. دا ټول ایکسټنشن دي. د عکس دپاره JPG ده، د ویډیو دپاره MP4 دی، د MP3 دپاره MP3 ده، داسې د پایتان دپاره PY ده. نو دلته د C++ دپاره ډاټ CPP ده. نو ته دا ایکسټنشن باید ولګوې چې ستا C++ فایل رن شي. نو دا به ته انټر کړې. چې کله انټر کړې ستا لومړنی فایل جوړ شو، د چې شي فرست ټاسک اف C++، دا فایل جوړ شو. نو دلته اوس د دې لپاره چې د دې کې کوډ کې تاسو یو څو ایکسټنشن مهمه دي چې هغه انسټال کې لکه څنګه چې موږ ول د ایکسټنشن رن کېده په ایکسټنشن دې لپاره ته بل تراشي د سایت ته وګوره د سي هر یو باندې چې په پری د تاسو خې چې دا څه کار کوي. نو دلته وګوره ایکسټنشن لیکل دی چې هغه په چې سره راوړي کمانډ ایکس سره راوړي، خو موږ په دې سره راوړو. نو چې دلته کلیک کړئ دې ځای کې به ته د C/C++ باره کې سرچ کړئ. کله چې دا سرچ کړه تعالی بدلته مایکروسافټ والا راشي. دا وګوره دلته لاندې چې مایکروسافټ لیکلي دي، په دې به کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ دا به ته انسټال کړي. زما کې آلریډي انسټال دی، خو ته به دلته انسټال کړي. کله چې دا انسټال کړو نو ستا C++ کنیکټ د VS کوډ سره شو. ته یو بل کار دا وکړه ستا د اسانۍ لپاره ته دې لپاره کوډ رنر هم انسټال کړه. مطلب چې کوم کوډ ته په اسانۍ سره وکولی شي بیا رن کړي. هغه څه شی دی کوډ رنر چې ولیکي خپله درله راځي. دا ولنې څنګه چې تاسو ته ښکاري چې زیړه لوګو ده ډاټ رن شي لیکلی، دغه به انسټال کلیک به پیو کې ما سره هم آلریډي انسټال دی. دا هم نو ګوره زه مثال ان انسټال کوم، دا به تاسو سره داسې وي. نو دلته انسټال باندې کلیک کړئ، انسټال شو. ډېر اسانۍ سره انسټالیږي. نو چې انسټال شو بس ستا ویس کوډ د دې لپاره جوړ شو چې ته پکې C++ کوډینګ سټارټ کړې. صحیح شو. دا د میک بک دپاره و. نو اوس راځو د وینډوز دپاره چې وینډوز دپاره موږ C++ څنګه لیکلی شو. صحیح شو. د هغې دپاره موږ راځو چې شته سټیپ اخلو سټیپ انسټالیشن ان وینډوز OS اپریټینګ سیسټم. په دې کې موږ څه کوو لکه څنګه چې ویس کوډ په هغې کې انسټال کړي، په دې کې هماغه سیم لینک یوز کړه تا ته به د وینډوز ښکاره شي. ما ته ولې ډایرکټ میپ ښکاره شو ځکه چې زه میک یوزر یم، ما سره اپل دی. نو د IP اډرس له لارې باندې دوی زما د سیسټم ډیټیکټ او دوی څوک ما ته د میک سیسټم لپاره ویس کوډ خو تاسو ته د وینډوز سیسټم خو که چیرته درته شو نه که تاسو یې سرچ کړئ نو درته ان شاء الله راوبه شي. نو وینډوز لپاره به تاسو ویس کوډ انسټال کړئ په سیم طریقه باندې انسټالیشن ډاونلوډ باندې کلیک کړئ، انسټال کړئ. نور پکې څه نشته، هماغه سیم ایکسټنشن په هغې کې هم دي په دې کې هم دي. یوازې دې کې یو فرق دا دی چې موږ دې کې کمپایلر په ایکس کوډ باندې په ټرمینل په ترو باندې خو تاسو به چیک کوئ د MINGW په نوم باندې یو کمپایلر دی هغه به انسټالوئ. د هغې لپاره ما دا تاسو ته لینک درکړی دی. دا لینک به زه تاسو ته ډسکرپشن کې واچوم. دا چې دې ځای نه کنټرول C کې او لاړ شي ګوګل کې دلته پیسټ کې نو دا به ډایرکټ تاسو چیرته بوځي دلته به راولي په ډاونلوډ به کلیک کړئ نو دا به شي تاسو راشي. که چیرته تاسو ډسکرپشن کې ما نه هیر شو وامنه چې او یا ډسکرپشن نه ونه خوښي نو تاسو دلته خپله چې سرچ کړئ MINGW دلته کمپایلر باندې کلیک کړئ نو څه به شي د AI موډ نه به راشي. دلته وګورئ په دې ولنې به کلیک کړئ دا به ډایرکټ تاسو ته هماغه سیم صرف پیج کولاو کړي. صحیح شو. نو دا چې وشو نو کله چې دا انسټال شو دلته یو څو خبرې نورې دي. هغه چې کله انسټال شي هغه د ډاونلوډ کو ډاونلوډ د انسټال کو نو تاسو ته به یو صفحه راکولاو شي چې هغه به صفحه به داسې وي. ټیک ده، داسې نه ده. ما په خیال ما هغې صفحې تصویر مې لرې کړی دی. خو زه دا دلته وکنه اوهو د صفحه به تاسو ته راکولاو شي. داسې صفحه به درته کولاو شي اما په دې کې به دا انسټال شوي نه وي. دغه د دې ټولز ته وګورئ دا کوم چې دلته ما سلیکټ انسټال کړي دي 1 2 3 4 5 دا 5 ټولز به تاسو انسټال کړئ. انسټالیږي څنګه رائټ کلیک وکړئ په دې باندې رائټ کلیک چې وکړئ ته به لیکلي مارک فار انسټالیشن هغې به کلیک کړئ. کله چې دا 5 ټول تاسو انسټال کړئ چې شی به کوئ تاسو بس د MINGW کوم فایل چې کوم اپلیکیشن چې ډاونلوډ کړئ دا به کلوز کړئ. دا چې تاسو کلوز کړئ بیا به څه وکړئ تاسو به لاړ شئ C ډرایو ته. C ډرایو کې به تاسو MINGW په نوم باندې فولډر وګورئ، په هغې به کلیک کړئ. کله چې په هغې کلیک کړئ هغې کې به تاسو د بن په نوم یو فولډر وګورئ.
کله تاسو د بین په نوم یو فولډر ولید نو په هغه به کلیک کې هغه به خلاص کې د هغه چې وو کې د بار ځنه به د هغه لوکیشن کاپی پیسټ کاپی کې نو دا چې تاسو د سره کاپی کې نو بیا به څوک را به شي وینډوز بٹن باندې به کلیک کوي وینډوز بٹن نو چې کلیک کړه تاسو ته به دا وای سرچ کې انوایرنمنت ویریبل چې تاسو کله سرچ کو په چې شي کې په وینډوز بٹن کې نو چې تاسو کله اوپن کې نو تاسو ته به د سفر کولا او شي دا نه ده د صفه به تاسو را کولا شي چې دلته را کولا شي تاسو ته صفه تاسو بچو کې په انوایرنمنت ویریبل به کلیک کړئ کله چې په تاسو په انوایرنمنت ویریبل کلیک کړئ نو بیا به تاسو ته دغه صفه را کولا شي کله چې دا سفر کولاو شو دلته به تاسو د لاندې وګورئ دا زیړ کرسر چې سره دی په دې به تاسو کې دا پیټ باندې به کلیک کړئ ډبل کلیک په وکړئ نو دا به اوپن شي کله چې اوپن شو سره کوم صفه بل مخې راشي دا نو چې کله تاسو له دا صفه مخې راغله نو دې کې به دا نیو باندې دا زیړ کرسر چې سره دی په نیو به کلیک کړئ د سي ځای به راشي هغه کوم لوکیشن چې تاره پیسټ کاغه دلته کنټرول وی کا نو هغه دلته پیسټ کا اوکے ډن نو ستاسو شو ستاسو C++ په وینډوز سیستم کې انسټال شو بیا هم که چې ایشو په کمنټ کې کولای شئ تاسو کې ان شاء الله زه جواب درکوم نو دا د وینډوز طریقه هم وشو او د وینډوز طریقه هم وشو د بل څه طریقه وشو د C++ خدایا د میکوس طریقه هم درته وشو نو دا د وینډوز طریقه او سره څنګه د میکوس طریقه لینکس دومره یوزر نشته نو په دې خاطر ما اول چې ټایم او ویډیو لا وګدنه شي د میکوس د لینکس یوزر دومره نشته نو په دې خاطر ما څوک هغه مې پکې اډ نه کړه او یوازې د میکوس او د وینډوز په اړه کې مې خبرې وکړې سي ټیک شو نو راځو زمونږ لومړنی لیکچر ته چې لومړنی لیکچر به څه وی لکه څنګه چې مونږ تیر لیکچر کې ویلو چې مونږ به لومړنی پروګرام خپل په C++ کې لیکو خو هغه نه مخکې راځو مونږ آوټپوټ زده چې په C++ کې آوټپوټ څنګه کیږي دې لپاره مونږ یو سینټیکس لرو یا یو لاین کوډ لرو چې هغه ته څه شی ویل کیږي دغه سی اوټ به مونږ لیکو سی اوټ سی مطلب C++ اوټ مطلب output نو بیا لیس دین بریکټ دا به لیس دین دا سمبول به واچي بیا به تاسو ډبل کوټیشن کله چې تاسو یو سټرینګ یعنی یو جمله یو متن لیکي هغه به تاسو چې کوي ډبل کوټیشن کې اچوي خو که چیرته تاسو عدد لیکي مثلا لشل دیر سلويخ نو دا غي ته به ضرورت نشته چې تاسو په ډبل کوټیشن کې ولیکي هغه اتوماتیک آوټپوټ کیږي نو تاسو په ډبل کوټیشن کې ولیکي خپل څه انګلیش کې غواړي هغه به تاسو په کې ولیکي لکه مالي کلی زمو کالج شو کله چې دا سیولیکم سی اوټ زمو کالج اخر کې سیمی کالن چې شه د دې نوم نه تیری کو چې دې ته څه بیا کنفیوز کیږي خاص دومره راشي لکه څنګه چې په انګلیش کې مونږه د جملې په اخر کې فول سټاپ لګاو دلته مونږه چې لګاو سیمی کالن لګاو نور پکې څه نشته خو دا په ځین کې ولري C++ چې دا کیس سنسټیو لانګویج دا کیس سنسټیو څه ته ویل کیږي کیس سنسټیو مطلب دا که څه شی چې څه رقم لیکل شوی هغه سی ویل کی دا کمپلیټلی کاپی پیسټ وکوي په کې ارزګي مثلا سی اوټ کې سی سمال لیکل شوی کته چیرته سی کیپټل کې نو دا به ایرر درکوي دا ونه رن کیږي کیس سنسټیو دا نو راځي مونږه خپل کوډ ولیکو په ویس کوډ کې دا ایکستنشن خو مونږ انسټال کړو نو راځو خپل فرست فایل لا مونږ دا بندو دا مخکله بند کو دا مو سره بندو نو دې ځکه مونږ څه کوو مثلا مونږ ول کنه اوټپوټ پر شي کېږي سی اوټ انټر دا بند کوم نو دا مهم نه دی چې دا شی زه بندوم دې ته تاسو خیال مکوئ ټیک ده سی اوټ نو دلته هم ویل کنه زموږ کالج څه شو زموږ کالج د سیمی کالن دا کوډ ما ولیکه دا سور لاین څه د پاره کا دا سور لاین دې ته دا مطلب دی چې تاسو په دې کوډ کې ایرر دی یو مسله ده هغه مسله څه ده هغه به تاسو وایي مخاص تاسو دې ته ګورئ نو سی مونږ ته چې شاره کدا مونږ بعد دا مونږ ته اوټپوټ راکړي چې ته زول داران کوم دا مونږ ته نه رنګ کیږي ولې ځکه دې کې مونږه بوایلر پلیټ په نوم باندې کوم کوډ دی هغه مونږ نه لیکلی یا به ته مونږ وایو مخکې د دې چې مونږ خپل مین کوډ سٹار کو د C++ لپاره خپل سمپل کوډ چې لیکي چې C++ څنګه کار کوي هغه کوډ مونږ نه لیکلی ځکه دا نه رنګ کیږي دلته په دا ډول وځي چې کوم شي سره یو ځای شي دلته وګورئ نیکسټ هغه چې لاړ شو مخکې دې چې مونږ کوډ ولیکو مونږ باید ځان په دې پوهېږو چې د دې لاجیک څه شی دی ما تاسو ته مخکې په تیر لیکچر کې ویلي چې ویس کوډ نه کمپیوټر یا کوډینګ ټول لاجیک دی دې کې د ځان هیڅ هم نشته چې ته د ځان او کې بس هغه به کار کوي نه لاجیک باید من استعمالوي اوس دا چې دلته که تاسو وګورئ دا زموږ کالج یا سی اوټ دا ټول زموږ پښتو ده
ساري دا ټول نیټیو لانګویج دي د نیچرل لانګویج دي مطلب انګلیش انسان په پوهېږي هیومن بینګ لانګویج دی که نه نو په دې دپاره چې دې باندې کمپیوټر پوه شي دا څنګه کار کوي د دې لپاره دغه لاجیک دی ښه چې دا کمپایلر چې کوم موږ په وینډوز کې MINGW انسټال کو په دې کوم د ایکسکوډ په تر باندې کوم سیلنګ کمپایلر انسټال کو د دوی دواړو کار دا دی دا ترجمان دی مثلا زه لاړ شم USA له او زما انګلیش نه زده او زه یو چا سره مخ کېږم زه ټول لومړی کار به زما څه وي زه به څه کوم زه به ځان ته ترجمان پیدا کوم چې هغه زما خبرې هغوی ته ترجمه کړي د هغوی خبرې ما ترجمه کړي ما سره انګلیش مین مخ شو نو ما ورته ویل سلام څنګه یې ما سره ترجمان ولاړ دی ترجمان هغه ته وایي اټومیټیکلی ورته وایي های هیلو ولې ورته داسې وایي ځکه زما په خبرو کې یا زما په دغه کې داسې روډ لفظ نشته مثلا که زه داسې ورته ووایم چې یو بله خبره ورسره یو ځای کړم او هغه ته د سلام په باره کې ووایم لکه مثلا یو بله خبره ذهن کې واخلئ ته چې یو چا ته کوي اوس په ویډیو کې نشم درته کولی نو هغه ته کوي نو ترجمان ایرر راوباسي دې ته ایرر وایي ترجمان ته لومړی حتما ګوري چې زه دا ستا خبره ټرانسلیټ کوم که ټرانسلیټ نه کوم نو دلته کوډ هم داسې کار کوي موږ دلته وګورئ code.cpp دا زموږ مین کوډ دی سورس کوډ دی موږ کوم چې ایکسټینشن فایل جوړ کوو اوس موږ خپل ایکسټینشن فایل د چی شي په نوم جوړ کړ فرست task.cpp دا زموږ مین کوډ دی کې چې موږ څه لیکو دا ترجمان به هغه ته وایي کمپیوټر ته وایي چې هلکه دا شی دا غواړي دا نفر درڅخه دغه پوښتنه وکړه یا دغه غوښتنه درڅخه لري نو بیا کمپایلر د ترجمان چې زما خبرې هغه ته ترجمه کوي هغه جواب ورکړي کمپیوټر جواب ورکړي چې ها دا دی د دې غوښتنه دا جواب دی نو که هغه ترجمان بیرته واپس د هغه جواب ما ته راکوي د دې چې زه پرې پوه شم نو هغه ما ته په کوم ډول کې راکوي ایگزیکیوټیبل فایل کې به راکوي یو فایل جوړوي چې هغه فایل ته څه وي په وینډوز کې .exe ویل کېږي او په میک بوک کې ورته .out ویل کېږي دا فایل به داسې جوړېږي چې ای به یې نوم وي .exe به ورسره لیکل شوی وي هغه درته په دې کمانډ لاندې چې لیکل شوی په دې کمانډ په تر جوړېږي دغه G++ فایل نیم .cpp دا موږ کمپایلر ته وایو یا ترجمان ته وایو چې زموږ دغه فایل واخله او دته ترجمه کا نو چې کله ورته ترجمه کوي کمپایلر یا د ترجمان اول ګوري چې په دې کې ورته داسې غلط څه ویلي نه دي نو هغه چې کله وکړه په دې کې څه غلط نه و نو هغه ته ترجمه کوي چې ترجمه کوي هغه تعالی هغه جواب درکړي هغه جواب تعالی په شي کې درکړي .exe فایل کې درکړي یا .out فایل کې درکړي نو خبره مې دا کوله شو چې دا کمپایلر څنګه کار کوي زما سلام څنګه د کمپایلر یا ترجمان ورته ویل انګلیش مې ته چې دا وایي چې هاي هاو ار یو هغه وایي چې مننه فاین ثانک یو نو هغه په انګلیش کې ویل زه خو پوه نه شوم نو کمپایلر څه شي کوي زما ژبې ته راړی کمپایلر څه شي کوي .exe فایل ماته جوړوي ماته وایي چې زه ښه یم ته څنګه یې دا تپوس کوي نو زه ورته بیا وایم خبرې ورسره وکړم لکه کوډینګ داسې کار کوي نه دلته هم د بوایلر پلیټ کوډ دا سلیکټ شوی دی چې دا چې ویل کېږي که ته C++ کې کوډ لیکې ته باید دغه لومړنی کوډ یا کوم پری کوډینګ چې کوم دی دا باید ته ولیکې چې هغه څنګه دی زه دلته راځم او ورسره څنګه ایکسپلینیشن هم کوم چې زه لیکم هیش انکلود ساده په انګلیش ته چې موږ چې ډول کېږي انکلود شامل ته وایي اوس خام using namespace std دا چې ډول کېږي دی باندې په کوم int main function دا چې کله main function کې موږ تر کوو دلته که زه ولیکم چې زموږ کالج نو دا به چې څه کېږي دا به اوس دا کوډ وګورئ سور لاین چې کوم د سیوټ لاندې لیکل شوی هغه نشته ولې نشته بوایلر پلیټ کوډ موږ ته ولیکو یا پری کوډ چې کوم د C++ باندې هغه موږ ولیکو هغه کوم کوډ دی د هغې د کې دا دی چې موږ لومړی باید C++ یو براډ لانګویج ته دې کې ډېر څه دي مثلا زه اګزامپل درکړم ته یو لایبرري له لاړ شو هغه بلا شي کتابونه پکې وي او ستا کار د کوم کتابونو سره دی د کوډینګ باره کې چې کوم کتابونه ایز ا پروګرامر چې کوم کتابونه سکیږي هغې سره ستا کار دی نو ته به څه کوې ته به هلته ورته وایې که نه چې یاره ما هغې المارۍ ته بوځي چې په کوم کې پروګرامینګ کتابونه پراته وي نو هغوی به تا هغې المارۍ ته بوځي چې کوم کې پروګرامینګ کتابونه وي نو دلته C++ ته موږ وایو چې ښاغلی C++ پلیز مونږ هغه المارۍ ته بوځه چې په کوم کې مونږ سره آیو سټریم کتابونه دي آیو سټریم چې شی دا یو لایبرري ده لایبرري کې یو المارۍ ده چې په هغې کې آی انپوټ او آوټپوټ هغې سره زموږ کار دی انپوټ او آوټپوټ سټریم سره زموږ کار دی
دا نوم دی مثلا مونږ هم خپل المارۍ ته نوم ورکولی شو چې دلته آیو سټریم ورکړی دی مونږ پروګرامینګ کتابونه دي که نه مونږ پکې لیکو د کوډ کتابونه څوک لیکي پروګرامینګ کتابونه څوک انجینرینګ کتابونه څوک یو نوم ورکوي څوک بل نوم ورکوي څه شو نو دلته د دې لایبرري ته چې کومه تاخچه ده هغې ته آیو سټریم نوم ورکړل شوی دی using namespace std شته دی std د سیده چې C++ کې ډیفرنٹ فایل موږ ډیفرنٹ ټایمز به موږ سی اوټ لیکو نو هغه چې کله موږ راکوو دې لپاره چې د ترجمان چې شي نشي کنفیوز نشي او زمونږ خبرې ګډ وډ مخکې وروسته ترجمه نه کړي نو موږ د std څخه استفاده کوو چې کوم څه لومړی هغه ترجمه کړي ورپسې بل ترجمه کړي نو دا موږ د دې لپاره لیکو چې موږ ته اسانه شي چې هر یو لاین سره موږ دا ونه لیکو که چېرته موږ using name std دلته ونه لیکو دا موږ کولی شو بیا داسې استعمال کړو std لیکو دلته std او ډبل کالن لګو او دا چیک کو دا بیا هم زمون کوډ به چیک کیږي کار کوي کارماند څه شو زمون کوډ اوس هم کار کوي خو ته چې بیا هر یو لاین لیکي هر یو لاین سره مخکې به ته چې لیکي std نو دا به ستا ټایم کنزیومینګ شي سی اوټ او هلو ورلد څه شو داسې به ته هر یو لاین سره بیا دا لیکي نو خو چې د دې مسلې څخه موږ چې موږ څه کوو په لومړی کې ورته ټاپ کې ورته موږ وایو چې هر یو سره خپله std ته استعمال کا نو هغه اتوماتیکلی std استعمالوي زموږ استعمال ته بیا ضرورت نشته دی نو دا بوایلر پلیټ کوډ شو که چېرته دې موږ دا لري کړو نو موږ به هر یو که ضرور نه دی چې خاص دې لپاره هر یو دپاره موږ دا بوایلر پلیټ کوډ لیکو هغه دا دی ها اوس دا ته مه ورخطا کېږي چې دا په یاد زده کړي دا خپله ته دومره تکراروي دومره به تکرار کړي چې دا خپله ستا ذهن کې یادېږي اوس خاص ورته وګوره چې څنګه دی ټاسک در کوم په اخر کې د ټاسک کې چې دا تاسو کې انشاءالله پوهېږي پې نو راځو مونږ لاجیک مو پیژانده ورسره آوټپوټ مو پیژانده چې آوټپوټ څنګه دی کوډ څنګه کار کوي راځو ویریبل لا کوشش کوم چې لیکچر چې څومره فصیح وي خو په لنډ وخت کې وي نو ویریبل چې شتل کېږي ویریبل کنټینرز ټو سٹور ډیټا ویریبل چې دی یو بوتل له کنټینر بوتل ته ویل شي یو ډبې دی یو بوتل له چې پاږي کې ډیټا سٹور کېږي دا وګورئ یو ډبې دی یا ګلاس چې ته موږ په مثلا وبدي کې چې سٹور شوی دی بل اگزامپل درکم په پښتو کې موږ دې ته مجهول وایو په فارسی کې ته متحول وایو متحول بدلون کې را بدلیدون کې په دغه بوتل کې دغه ډبې کې اوس دغه چای دې زه پکې وروسته شیرچایز کولی شم په دغه کې زه اوبه څښلی شم نو دغه ډبې دې زه په دې کې هر څه څښلی شم هغه به زه مخصوص کوم په هغې ټایم کې دې دپاره مثلا فلحال دا ډبې ما د شي لپاره مخصوص کړی دی ما دا د چایو لپاره مخصوص کړی دی نو د دې مثال هم داسې دی نو دلته وګورئ ریم اگزامپل واخلئ ریم چې دا څنګه دلته ما ډیزاین کړی همداسې دی ریم که مو لیدلی وي په هارډویر تاسو لیدلی دومره یو پترې وي په هغې کې داسې تور شیان هم لګېدلي وي داسې ډبې غوندې په دې کې موږ چې ډیټا سټور کوو دا څنګه سټور کېږي هغه داسې سټور کېږي هر یو C++ چې کله موږ ویریبل ډیفاین کړو نو دا ډایرکټ زی په ریم کې فزیکل ځان له ځای سټور کوي چې یاره دغه د دې شي لپاره ډیفاین کړو دا به دلته راځي دا ډیټا بلته سټور کېږي مثلا وګورئ ما غوښتل مې د سټوډنټانو ایج واخلم د ایج لپاره ما چې یو ډبې په عامه اصطلاح به یو ډبې ما ډیفاین کړو په فزیکل ریم کې چې هغه دا دی او د هغې له مو نوم ورکړه ایج نو کله چې زه ډیټا د ایج سټور کوم هغه اتوماتیکلی زی په دغه ځای کې به سټور کېږي بل له مې ګریډ ورکړه بل له مې ایکس ورکړه بل له مې نیم ورکړه مختلف نومونه مې مختلفو ډبو له ورکړه په هر یو کې هر څه سټور کوم په دې کې سټرنګ ویلیو سټور کوم جملې پکې سټور کوي شم نوم پکې سټور کوي شم په دې کې یس نو کوېشن سټور کوم آیا سټوډنټ فیل شوی نو آیا سټوډنټ فیل دی یس نو هغه په دې کې سټور کوم ګریډ د سټوډنټ کوم لیول دی ګریډ A دی ګریډ B دی ګریډ C دی نو هغه په دې کې سټور کوم پس څو کلام دی هغه په دې کې سټور کوم ځل نیکسټ لاندې نور ډبې دي ته مثال پکې غواړي مارس سټور کې هغه دلته سټور کړه ټول سټور کېږي نو د شي ویریبل لنډ چې ډول کېږي متحول دی کوم چې ډیټا راځو ډیټا ټایپ له ډیټا ټایپ چې شته ډیټا ټایپ هغه کوم ویریبل چې مونږ اوس وپېژندو د هغې سټور کولو لپاره چې مونږ یار یو ډبې معلوم کړو چې دې کې مونږ څه سټور کوو د هغې دپاره باید مونږ د هغې ډیټا ټایپ معلوم کړو که نه چې دغه ډیټا مونږ په دې کې سټور کوو نو د هغې ډیټا ټایپ دې ته دوه ډوله دي یو ته پریمیټیول کېږي بل ته نن پریمیټیول کېږي پریمیټیو داسې دي چې دا د C++ لخوا بلټین دي لکه هغې کې انټیجر راځي کاراکټر راځي بولین راځي فلاټ راځي ډبل راځي ورسره نو دا به موږ وپېژنو چې دا چې شی دی انټیجر څه شی دی انټیجر په عامه پښتو کې ورته موږ حقیقي عدد وایو چې دا د ماینس له تنهایي څخه شروع کېږي تر مثبت له تنهایي پورې کاراکټر کې چې موږ یو ویلیو سټور کوو هغه که حرف وي که هغه یو نمبر وي صحیح شو
الف بی یا جیم دال دا شی یا ال ای بی سی پکې سټور کوو بولین کې مونږ یس نو راځو باید ګورو چې باید څه شی لیکه کوم خیال کړی ډیټا د باید په شکل مطلب 0 1 لکه ام بی شو په سی فلاټ کې په فلاټ کې مونږ شاریه د میگا بایت شو کوم سره پوینټ دا چې کوم هغه کم وي نو یو بایت ډبل کې مونږ دا مشاریه د خاص دي کې د پوینټ د یا ورکې رقم شته چې هغه ته مونږ بیت ویل کیږي چې یو بایت کې اته بیت ځایږي نو یعنی یو بایت کې اته 0 1 سٹور کیږي مونږ ته کمپیوټر پته چې کمپیوټر ډیټا په 0 1 سٹور کوي نو په یو بایت کې مونږ څومره 0 1 سٹور کوي شو اته 0 1 سٹور کوي شو نو په انټیجر کې مونږ ټول 2 0 1 سٹور کوي شو ځکه اته 2 اته څلور 2 دیش کېږي نو د سه ډبل ته کو ګوره یو کریکټر دی بل د څلور کې دې کې 2 دیش کېږي په دې کې چې څلور شپې ته بیت استعمالېږي یوز کېږي نو مونږ برا شو دا څنګه کېږي اوس فل حال په ډېر خبره نه کوو خاص دومره پوه شئ چې د دې خپل یو کنورژن دی چې څنګه یو نمبر مثلا ډیسیمل دی 2 دیش یا څلور دیش مونږ څنګه 0 1 ته چینج کنورټ کو چینج کو شاید 150 ډاټ دوس هم پوهیږي چې دا څنګه کېږي خو ځینې به یوازې دې ته لږ کنفیوز وي چې مونږ کریکټر خو ټیک ده نمبرز خو ټیک شو دا کریکټر څنګه کنورټ کېږي مثلا ا مونږ څنګه چینج کوو یا بی څنګه چینج کوو یا الف څنګه چینج کوو دا 0 1 ته څنګه چینج کېږي که ایکسل مې یوز کړی ایکسل کې یو فنکشن مونږ لرو چې هغه کوډ ورته وایي مونږ به ولیکو ایکوال کوډ بریکټ یا قوس مونږ شروع کوو هغې کې به مونږ خپل حرف ورکړو نو هغې به مونږ ته د هغې کوډ راویسته مثلا زه اگزامپل در کوم د ا سمال چې دی 97 دی یا 90 دی او د ا اپر چې دی هغه څو دی 65 دی نو دا کوډ به موږ لراتله موږ د اس کې چې دی د تشل کې دا یو سټانډرډ دی چې د هر یو حرف چې شروع باسي دغه کوډ راو باسي او هغه کوډ کمپیوټر چې ته کنورټ کوي 0 1 ته کنورټ کوي نو حروف د سیسټر کېږي مثلا زه راځم تاسو ته دلته شو کوم په ګوګل باندې د ګوګل په تروز تاسو ته شو کوم چې ګوګل په تروز تاسو ته شو کوم ته د ا باینری کوډ شې دی د ا باینری کوډ چې دی اته بیټه دی ګوره 0 1 0 1 0 0 ساري غلط شوم 1 0 0 0 0 1 1 0 دا چې دا د اس مال یا 97 چې کوم دی دا کنورټ باندې دا شو نو دا اته بیټه شو کنه دا سٹور کیږي په چی شي کې په کریکټر کې نو یو بایټ دی چې دا ځان سره سٹور کوي په دې نور کې دي ډېر ډیټیل کې نه او د لارازو سایز اف چې دا یو فنکشن د چې موږ په سی پلس پلس کې استعمالوي شو کوم غواړو چې چیرته دی یو ویریبل یا ډیټا ټایپ سایز موږ معلوم کړو موږ د دې څخه استفاده کوو فل حال بس ډېر مګر خو زه یوازې دلته دې لپاره استعمالوم چې تاسو ته شي مثلا زه لیکم مثلا انټیجر په نوم دی هغه ایج ویلیو ده او هغې کې زه څه نه سټور کوم سیم 0 دی زه راشم دا بیا بند کړم نو هغې کې زه څه نه سټور کوم خاص زه څه کوم سی آوټ کوم د سایز آف ایج ایج سایز زه معلوموم هغه زه کنټرول ایس کوم راځم دلته کلیر کوم زه چې دا اوس رن کوم ماته به شي راشي 4 به راشي ورپټ کې ماته 4 راشي ایرر د چې شي راغی سیف شوی نه دی نه ایرر دا دی چې هلته ګوره ما تاسو ته مخکې ویل شي سی پلس پلس کیس سینسیټیو ده ایج ما په کیپیټل سره هلته مې په سمال لیټر سره لیکل ته په کیپیټل سره لیکل دا شی شو کیس سینسیټیو شو ډیډکټیک او ایرر یې راکړه نو اوس به دا ایرر نه ورکوي څه شو انټر 4 به موږ راشي ځکه د انټیجر سایز موږ ته ویل 4 بایټه دی په دې ډېره خبره نه کوو چې بیا لیکچر ولیږي راځو ټایپ کاسټینګ لا ټایپ کاسټینګ چې څه ویل کېږي د همدې ویریبل یا د همدې ډیټا ټایپس کنورټ کول یو ټایپ نه بل ټایپ ته د بل ټایپ نه بل ټایپ ته نو دې ته ټایپ کاسټینګ ویل کېږي دا په دوه ډوله دی یو ته کنورټینګ ویلی شو بل ته چې ویل کېږي او بل ته کاسټینګ ویل کېږي یا کاسټینګ ویل کېږي کنورټینګ دا دی چې دا د کمپایلر له خوا در سره کېږي دې کې اټومیټیکلی امپلیسیټ ورته ویلی شو کنورټینګ سمال ټایپ ټو ا بګ ډیټا ټایپ مثلا اگزامپل داسې در کوم یو 2 بوتلې دي چې یو لیټر دی بل نیم لیټر دی زه غواړم دا د نیم لیټر اوبه چې دي دا په دې 1 لیټر اوبه کې واړوم نو دا 1 لیټر اوبه بوتل کې واړوم دا ایزي دی کنه اسانه سره وړي ځکه دا غټ دی دا وړوکی دی نو دې ته چل کې کنورټینګ ویل کېږي د دې ډیټا ټایپ راخلم ډیټا راخلم دې کې چوم او بیا دا چې کنورژن از اتوماتیکلی ډن بای کمپایلر مطلب دا خپل کمپایلر کوي خاص ته ورته اشاره وکړه نو بیا کاسټینګ چې دا ایکسپلیسیټ دی دا پروګرامر له خوا سره کېږي دې کې چې دا 1 لیټر اوبه راخلم زه دا په دې نیم لیټر اوبه کې بوتل کې چوم دا ځایږي نه
دا نه ځایږي او موږ بیا هم خپل کوشش څنګه کوو چې څومره ځای شو هغه پکې ځای شو هغه نور باقي ویسټ ضایع شو څه شو نو دا بیا موږ نه مموري هم نیسي دا داسې خاص په کار نه راځي خاص ذهن کې آیډیا ولرئ نو د دې خاطر یې زده کړئ مثلا ګوره انټیجر چې دی موږ ته معلوم دی 4 بایټه دی خو ډبل څو دی 8 بایټه دی که چېرته زه ډبل کنورټ کوم انټیجر ته نو زه به 4 بایټه راواخلم نور 4 بایټه به ویسټ شي ضایع شي خو که چېرته زه کاراکټر چې 1 بایټ دی هغه راخلم انټیجر ته واړم نو دا 4 بایټه ته یو بایټ 4 بایټ تړول اسانه دي راځو دلته ریل کوو چې دا کوډ څنګه کار کوي ما څخه زه دا کنفیوز کېږم چې دا اړوم راړوم اوس پته نه لګي چې ولې نو زه دا کلیر کوم زه راځم مثلا انټ ا دی ټیک ده په دې کې ما چې سټور کو 10 اصلا مهم نه دی چې شیپ کې سټور کې څه نه دلته مې سپیس لګ ډیر ورک مثلا نه کې خو بیا هم نو انټ ا چې هغه کې ما 10 سټور کو زه غواړم دا چې ستر چینج کوم ډبل ته په اسانه یې سره وړي equal to a سره نو دا واوخته ډبل بس نوم ورکم چې نوم به ورکړم مثلا بي نو د ډبل بي کوم بوتل چې دی د بي بوتل چې دی هغه ډبل دی غټ دی او هغه کوم چې انټیجر ډبل نه مطلب ډبل کوم ډبل نه دی دلته مې ډبل نه مطلب دغه ویریبل ډیټا ټایپ دی نو او ډبل چې دی انټیجر دی چې دا له ګوړو کې دی نو زه انټیجر راخلم په غټ ډبل کې وراړم نو په اسانۍ سره وراوړي هیڅ ایرر باندې راځي اوس تاسو ګورئ زه سی اوټ کوم تاسو ته ډبل 10 به پکې راشي سی اوټ ډبل ته ضرورت نشته خاص بي ولیکه نو موږ ته به څه راشي ریزلټ راشي کمانډ اس کا راشه دلته موږ ته به ریزلټ کې څو راشي لس واوخته که نه دې ته شوي کنورټینګ وي اوس همدا سرچپه کوو دا انټیجر دی دا زه ډبل کوم ټیک شو او دا چې ډبل دی زه دا انټیجر کوم اوس مې د غټ بوتل اوبه راخلم په وړوکي بوتل کې اړوم چې دا لږ شانتې مسله ده خو بیا هم موږ کوو نو څه شی به راشي ښه خو دلته به یو کار بل دا وکړو چې موږ ته معلوم شي چې فرق یې وشو که نه موږ به دا چینج کړو چې شته پوینټ ته به چینج شو اوس به یې موږ ټرای کوو ښه کنټرول اس انټر اوس ګورئ ته اوس به موږ جواب راکړي خو لس به راکړي ولې هغه پوینټونه خو په ډبل دې کې ته نه راوړي نو انټیجر خو لس سټور کوي ځکه حقیقي عدد دی لس دې سټور کوي شي نو نشي سټور کوي نو دې ته چې ویل کېږي ټایپ کاسټینګ ویل کېږي نو ډیټا کې کې نو انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به سره ګورو نو راځو امپورټ ان سی پلس پلس آوټپوټ خو پکې زده کړو انپوټ پکې اوس څنګه کېږي سی ان دا مخکې مونږ ویل دلته به لیکلي دي ښه سی ان سی اوټ آر ګلوبل ابجیکټ ناٹ فنکشن دا ابجیکټ دی دا فنکشن نه دی مونږ هلته د هغې سینټکس دا چې مونږ به سی اوټ ولیکو یعنی سی پلس پلس آوټپوټ او ګریټر دین بیا به خپل میسیج ولیکو چې هر میسیج به ورکوو هغه به آوټپوټ کېده دلته بیا موږ داسې کوو چې سی ان لیکو سی انپوټ چې په عام کلیر یې واخلو دلته بیا موږ چې لیکو هلته مو لیس دین لیکو دلته ګریټر دین لیکو صحیح شو سرچپه مې ویله د بیا به ویریبل نوم لیکو مثلا زه غواړم د سټوډنټانو ایج سټور کوم ټیک ده نو او د سټوډنټانو ایج سټور کوم دا به یو ځای کې زه لیکم که نه که چېرته پخواني زمانې ته لاړ شو هغه په پیپر باندې موږ ویله هر یو سټوډنټ نو به ریکارډ بیل پروت و زموږ سکولونو کې اوس هم زموږ ریکارډ په څه شي کې دی په دوسیې چې ورته وایي دوسو کې دی خو په ماډرن ځایونو کې دغه ټول کمپیوټر شوی دی هغوی په څه کې سټور کوي په کمپیوټر کې تو سټور کوي نو موږ په خوا په پیج سټور کوو د دې لپاره چې همدغه ایج موږ سټور کو په کمپیوټر کې د دې لپاره باید یو ځای وکړو چې هغه چیرې ویریبل دی باید موږ یو ویریبل کلیر کوو مثلا اول زه غواړم چې خپل میسیج ورکړم چې ښه راغلاست زموږ کالج ته صحیح شو ویلکم ټو زموږ کالج صحیح شو نو دې سره به څه وشي کله چې زموږ کالج ته ښه راغلاست وویل زه دلته ورته وایم بیا میسیج ورکوم ځکه هغه باید پوه شي چې ما نه دا څه غواړي انټر یور ایج ټیک شو کله چې ورته ولیکم چې انټر یور ایج نو دلته زه یو ویریبل باید واخلم او د ایج دپاره لاجیک مخکې مې تاسو ته ویلي چې موږ کمپیوټر ټول په لاجیک روان دی او پروګرامر باید ټول لاجیک استعمال کړي زه غواړم د سټوډنټ ایج سټور کړم آیا د سټوډنټ ایج دپاره ډبل زما دپاره غوره دی ډبل کې موږ پوینټس سټور کوو آیا تا کله لیدلی دی چې یو سټوډنټ ویلی چې زما عمر چې دی 18 کاله دی نه
یا ته داسې ویلې چې په باندې 18 کاله زما عمر دی نه د سټوډنټ داسې نه وایي. نو آیا زه داسې دې دپاره کاراکټر سټور کولی شم چې زه پکې سټور کړم چې سټوډنټ عمر ای دی؟ نه دا هم نه کېږي. نو زه باید څه وکړم؟ دې دپاره داسې کوم انټیجر دې دپاره داسې کوم ټایپ باید زه استعمال کړم؟ نو ښکاره خبره ده ستا ذهن ته باید انټیجر راشي. ولې انټیجر حقیقي عدد سټور کوي چې هغه ټیک ده چې ماینس 18 نشي راتلی خو پلس 18 خو پکې راتلی شي. نو چې شه به کوې انټیجر به اخلی، انټیجر به ته اخلي، انټیجر له به نوم ورکوې ایج. ټیک شو. نو دلته به زه تاسو ښه دلته نو بیا به سین ولیکي ګریټر دین ایج به ترې واخلې. اوس دا چې دا د پریم کې سټور شوی که نه دې دپاره موږ چې کوو دا به ځان ته شو کړو، دا بل میسیج به ورکړو یور ایج ایز څو دې نه ووځه دلته راشه او ایج ولیکه چې اوس موږ ته معلوم شي چې آیا د ایج رښتیا سټور شو پریم کې که نه. نو موږ اوس دلته څه کار وکړو؟ اول خو میسیج وکړو چې ورور جانه خپل ایج دې ولیکه. بیا موږ د دې لپاره چې د ایج یو چېرته سټور کړو یو صفحه باندې سټور کړو، هغه صفحه چې موږ دلته په کمپیوټر کې ریم لرو او هغې کې موږ یو ځای دلته خالي کړو، نو هغې ځای ته موږ څه شي نوم ورکړو چې هلکه دوسیه کې دغه ځای کې به موږ خاص د سټوډنټانو عمرونه سیف کوو. نو هغې ته موږ د ایج نوم ورکړو، بر هم پرې غاټ ولیکه ایج. صحیح شو؟ لکه مخکې ویریبل سلایډ کې درته ما وښوده چې ایج څنګه کېږي. نو بیا دې دپاره چې زه ته ایج وغواړم دې دپاره باید زه یو ګلوبل ابجکټ استعمال کړم چې هغې ته سی ان وایي. سی ان فنکشن د سی ان ابجکټ دی، نو زه دا استعمالوم. سی ان ایج مې واخیسته. اوس زه ځان مطمئن کوم چې دا سټور شوی که نه. دې دپاره ما چې ولیکه سی اوټ مې ورکړه چې اوس یې زه چک کړم. زه چې اوس دا رن کړم نو تاسو ته به ښکاره شي چې ایج به را پرنټ شي. اول به زه خپل ایج ورته لیکم، دلته ګوره انټر یور ایج، زه ورته ولیکم 22. نو انټر کړه your age is 22. نو سی ان هم کار وکړو. ټیک شو. راځو نیکسټ ټاپک له چې نیکسټ ټاپک چې شی دی اپریټر. اپریټر نه پوهېږم پښتو کې ورته څه شی وایي نه پوهېږم پښتو کې ورته څه وایي، خو اما په انګلیش کې اپریټر موږ څه دپاره استعمالوو. څو رقم اپریټر لرو چې څه کار ترسره کوي. یو ته ارتمیټک یا ارتمیټک ویل کېږي، بل ته لاجیکل ویل کېږي، بل ته ریلیشنل ویل کېږي. صحیح شوه؟ د نوم څخه معلومیږي ارتمیټک یعنی میتھمیټک دپاره. میتھمیټک خو ټول پېژنې ریاضي ته ویل کېږي چې کوم باندې موږ د ریاضي کارونه ترسره کوو. لکه هغه کوم کارونه دي جمع ده، تفریق دی، ضرب دی، تقسیم دی او چې دی باقي مانده یا ماډولس دی. دغه څو اپریټر دي چې دې ته ارتمیټک اپریټر ویل کېږي. دا نور ځینې کې استعمالیږي، نور معنا ورکوي. خو دلته چې معنا ده دلته د ارتمیټک یا ارتمیټک اپریټر معنا ورکوي چې په دې ترو باندې موږ شی کوو د ریاضي هغه لومړنۍ کومې اپریشن چې دی یا کوم عملیې چې دی هغه ترسره کوو، جمع، تفریق، ضرب او تقسیم. ګورئ زه اگزامپل درکوم. کوډ له راځو په همدې کوډ کې ویلکم ټو زمونږ کالج ټي وي. دلته راځي زه مثال لیکم سی اوټ ډایرکټ په ډایرکټ اته کوم 9 ضربې څو ځکه دا قوس کې ولیکم لږه ایرر به پکې نه راځي، مسله نشته همداسې هم لیکلی شو خو داسې ښه راځي. 9 ضربې 3 صحیح شو. اینډ لاین دا به ماله څو جواب راکوي؟ دا به ماته پرنټ کوي 18. زه ټول تاسو له کوم کمانډ سی بیا کنټرول سی کنټرول وی نو هغه به جمع وکړي. زه به جمع له ورکړم، دلته به یې ورکړم منفي له ورکړم، دلته به یې ورکړم تقسیم له ورکړم او دلته به شی ورکړم ماډولس ورکړم. په ماډولس فی الحال نه پوهېږي خو که څوک پوهېږي هغوی به تیار پوهېږي. صحیح شو. کمانډ ایس چې کلیک کړم نو دلته راشم. زه چې اوس دا رن کړم نو دا اولنی به ماته 18 جواب راکړي ځکه ریاضي فارموله ده 9 ضرب 3 18. لاندینی به ماله راکړي 9 جمع 3 12 کېږي، بل به راکړي 9 ماینس 3 شپږ کېږي، دا بل به ماله راکړي 9 تقسیم 3 نو 3 کېږي، دا بل به راکړي 9 تقسیم 3 نو چې 9 په تقسیم 3 نفر وشي 3 به ورسېږي باقي مانده پاتې کېږي نه نو 0 به راکړي. اوس ګورئ انټر. او 9 ضرب 3 ما 18 ویل خو دا 27 کېږي. صحیح شوه. 9 12 شپږ 3 0 هغه کوم رزلټ چې ته ما ویل هماغه یې راکړه. دې ته چې ویل کېږي د ریاضي عملیې چې کوم په کوډینګ کې موږ ترسره کوو هغه داسې کېږي. نو انشاءالله خیر کې کورنۍ دنده در کوم چې داسې یو کلکولیټر یا چې جوړ کړې چې هغې باندې دغه لومړی عملیې ترسره شي. نو ښه دا خو مو زده کوم.
دلته مې چې لیکلی اگزامپل ان سی پی پی انټ ښه نور پرې دلته یو څه مې لیکلي او پوینټ مې لیکلی خو فعلا نه ایکسپلین کوم ځکه دا به نیکسټ انشاءالله ایکسپلین کوم کوشش درته هم کنفیوز کېږي پکې نو راځو لاجیکل اپریټر نه مخکې راځو ریلیشنل اپریټر ریلیشنل څه ته ویل کېږي دوه ترمنځ څه شی کوي کمپیریزن کوي دوه ویلیو ترمنځ کمپیریزن کوي 9 او 3 دي دوی ترمنځ کمپیریزن کوو موږ په عامه اصطلاح کوو چې آیا 9 غټ دي د دریو څخه آیا 9 واړه دي د دریو څخه آیا 9 ایکوال دي د 9 ایکو مساوي دي د دریو سره نن د دغه لپاره موږ کومه اپریشن استعمالو ریلیشنل اپریټر استعمالو چې دې کې دغه اپریشن دا دي چې دغه پکې شي دي اپریټرز دي چې ګریټر دین دی لیس دین دی لیس دین ایکوال ټو دی ګریټر دین ایکوال ټو دی ایکوال ټو دی او ناٹ ایکوال ټو دی زه به دې لپاره دغه اگزامپل زه د څنګه کوم درته کلیر کوم دې کې مثال ګریټر شو آیا دا ایکوال آیا دا ایکوال دی داسې به ورکو آیا دا ګریټر دین ایکوال دی آیا دا داسې دی صحیح شو او بل څه شو بل پکې دا پاتې دی چې سی اوټ او خدای توبې نه دی ایکوال د 9 سره 9 ایکوال آیا 9 دی ایکوال د دریو سره نو په عامه اصطلاح باندې موږ هم داسې وایو شو دا چې کمانډ اس کوم دلته راشم اول دا ټرمینل کلیر کوم دلته چې به هر څه صفحه ښکاره شي اوس یې زه رن کوم ګورئ دا به کوم جوابونه راکړي دا موږ چې ول د کمپیریزن یا د مقایسه کېدو لپاره استعمالو په عام ډول هم موږ دا کار کوو شو نو چې کمپیریزن لپاره استعمالو نو اولنې موږ ته کوېشن یې موږ نه کړی دی آیا 9 غټ دی د دریو څخه ښکاره خبره ده جواب ورکوو چې هو یس نو یس چې دی موږ ته دا بولین کې دی دا اپریټر چې ټول کوم دي که نه دا چې دی بولین کې موږ ته ریزلټ راکوي مثلا ګوره اولنی نه بغیر لاجیکل او ریلیشنل چې دا موږ ته بولین کې ریزلټ راکوي یس نو کې به جواب راکوي لکه دلته وګوره آیا 9 غټ دی د دریو څخه ته به حتما وایې چې هو یس دا غټ دی نو هو یا یس په انګلیش کې څه رقم لیکل کېږي په کمپیوټر ژبه څنګه لیکل کېږي 1 نو دا به موږ ته آوټپوټ راکوي 1 بیا بل کوېشن موږ کړی دی چې آیا 9 وړوکی دی د دریو څخه نه دی نو موږ ته به دا آوټپوټ راکړي 0 بیا ورته موږ ویلی دی چې آیا 9 ایکوال د دریو سره دی 9 او 3 اسمان او ځمکه فرق دی دا سره ایکوال دی نه نو د دې به جواب راکړي 0 بیا ورته ویلي آیا 9 غټ دی یا ایکوال د دریو سره دی یو کنډیشن خو پکې ټرو شو او غټ دی نو دا موږ له جواب راکړي او یس 1 به راکړي صحیح شو جواب به 1 کې راکړي بیا ورپسې موږ ورته ویل آیا 9 وړوکی دی یا ایکوال د دریو سره دی ښکاره خبره ده جواب به راکړي 0 نه دی وړوکی بیا موږ ورته اخرني کوېشن کې به لږ کنفیوز شي خو دومره سخت نه دی ما ورته ویلی دی چې دا نه اوس رښتیا اسانه کړی مې دی مخکې مې یو بل اگزامپل ورکړی چې هغه مې بیا پاک کړو نو نه چې دي که نه دا مساوي نه دي د دریو سره نه دي مساوي نو جواب به څه راشي ټرو به راشي نو 1 به پرنټ شي ګورئ اولني کې به څه پرنټ شي 1 دویمي کې به څه پرنټ شي 0 بیا به څه پرنټ شي 0 بیا به څه پرنټ شي 1 بیا به څه پرنټ شي 0 اخیره کې بیا څه پرنټ شي 1 نو 3 ځلې 0 راځي 3 ځل 1 راځي اوس ته خاص ګورئ که دا ما کنټرول اس کا بیا دلته راشه او انټر یې اوس ګورته 1 0 0 1 0 1 همداسې درته ما وویله نو په دې باندې کور کې حتما کار وکړئ چې په دې کار وکړئ دا ذهن کې زده پاتې کېږي که نه نو دا له منځه ځي او هر څه به درڅخه هېر شي نو راځو اوس لاجیکل کوم کار کوي لاجیکل 3 اپریټرز دي چې پکې اینډ دی آر دی او ناټ دی د دې لپاره چې موږ اینډ شو کو اول راځو چې دا اینډ آر او ناټ څه ته ویل کېږي دا څه کار کوي دا موږ ته کنډیشن سره کمپیر کوي کنډیشن کنیکټ کوي یا کمپیر کوي کنډیشن کمپیر کوي نه کنډیشن سره کنیکټ کوي مثلا زه داسې وایم چې آیا 9 لوی دي د دریو څخه یو کنډیشن شو که نه بیا وایم آیا 9 مساوي دي د دریو څخه دریو سره دوه کنډیشن شوي د دې یو ځای کېدو لپاره موږ څه استعمالو لاجیکل اپریټر استعمالو چې هغه اینډ دی آر دی او ناټ دی صحیح شو نو زه راځم همغه کوم اگزامپل مې چې کړی په همغې درته دا یو ځل ایکسپلین کوم یو ځل اپلای کوم نو ستاسو کار دی ټیک شو نو دلته راځو چې داسې کا دلته موږ اول راځو مثلا اینډ استعمالو اینډ دپاره موږ اینډ نه لیکو موږ داسې اپریټر لیکو بیا لیکو 9 ایکوال دي د څو سره د دریو سره
بیا چې کوو قوس بندو دا ټول لومړی به د خپل وړې وړې کنډیشن په قوس کې بند کې بیا به دا ټول کنډیشن چې کوم لاجیکل اپریټر دی دا په قوس کې بند کې شو نو دا به تر لیرن نور کې دلته ما ورته څه ویل خاص هم دې ته تاسو ورشي په دې ولني اگزامپل ځان کوی کې نور کلیر دی ان شاء الله کوېشن ته وګورئ ما ورته ویلي دي اول حالت شه دی آیا نه لوی دي د دریو څخه جواب راغی یس یس په انګلیش کې څنګه خودل کی په کمپیوټر ژبه څنګه خودل کیږي 1 ها ولنه کنډیشن خو سې شو بیا اند سې شو اند مطلب اند او دویم خبر لاره شو آیا نه مساوي دي دریو سره دلته به جواب شي راشي نه دی مساوي نو جواب به 0 راشي اوس راځو د دې لپاره اند څنګه کار کوي اند اپریټر کچېرته ټول کنډیشن یې سوي نو د دې ریزلټ به 1 راځي که یو کنډیشن هم 0 راغی یعنی من جواب فالس راغی نو د دې اپریټر یا د دې ریزلټ به 0 راشي بیا آر گیټ نه یا آر اپریټر څنګه کار کوي آر اپریټر داسې کار کوي که چېرته پکې یو کنډیشن هم ټرو شو نو جواب به ټرو وي د دواړو اپوزیټ دی هغه وایي که یو کنډیشن دی غلط کوم زه به جواب دله غلط کوم دا وایي که تا یو کنډیشن صحیح کوم زه به درله جواب صحیح کوم دا نور پسې نه ځم کې څوک صحیح خازر او ناټ داسې وایي که ته صحیح وي زه دې غلط کوم که ته غلط وي زه دې صحیح کوم اپوزیټ دی نو دغه دریم فی الحال ځان سره دا دومره خاص مهم نه دي او بل دا دومره یوز کوو وروسته چې خپله د ذهن کې زده نښلي صحیح شو ذهن کې دې پاتې کېږي نو کوشش مه کوئ چې په یادو زده کوئ هسې لاجیک باندې ځان پوه کړئ ناټ وایي که ته صحیح وي زه دې غلطوم که ته غلط وي زه دې صحیح کوم او بیا موږ ته آر وایي که یو کوېشن دې صحیح که یو کوېشن زه دې پاس کوم او اند راته څه وایي که یو کوېشن دې غلط که یو کوېشن زه دې فیل کوم نو ته سوچ وکړه دلته اوس راځو موږ اولنې کوېشن څه کوو کوېشن کې اولنې هڅه کوېشن زموږ صحیح شو ټرو راغی چې نه لوی دي د دریو څخه خو نه مساوي نه دي د دریو سره نو دلته فالس راغی نو زموږ جواب به 0 راځي ګورئ ته اوس دا رن کوم کمانډ اس نور بیا په خپله کور کې کار وکړئ صحیح شه ګوره 0 غاټ 0 ورډ ویلکم ټو زموږ کالج 0 کنډیشن شه شو دا که زه آر کوم جواب به چی راځي آر موږ داسې ښودلی شو که دا زه آر کومه اوس ګورئ ته جواب به 1 راځي ولې ځکه یو کنډیشن چې صحیح وایي زه جواب صحیح درکوم دې کې یو کنډیشن اولنی کنډیشن صحیح که نه خو هغه ویل که یو کنډیشن یې غلط کړم زه جواب غلط درکوم صحیح شو ناړ بیا څنګه استعمالوو دلته راشي مثال دا ترې لرې کړه دلته اوس ګورئ ښه کنډیشن خو صحیح دی که جواب ته وګورو باید یو جواب راشي خو دلته زه ولګوم چې ناټ ایکول ټو اوس به دا جواب چی راکړي ګویس د کوېشن انسر جواب ګویس کړه چې جواب به څه راځي 0 ولې 0 راغی چې هغه وویل که نه که ته صحیح وي زه دې غلطوم بیچاره صحیح و جواب ونه خو ده غلط که خو وایي که ته غلط وي زه دې صحیح کومه هغه څنګه هغه داسې کېږي اوس دا زه مثال داسې کوم ټیک شو اوس ګوره دا موږ له څه رقم جواب راکوي 1 صحیح شو غلط صحیح کوي صحیح غلط کوي بس همدومره دا چې کوم یو ټاپک و اپریټر نور پکې ډېر ډیپ نه ځو یونري اپریټر له راځو یونري اپریټر څه کار کوي یونري اپریټر هغه ټول چې کوم دي دا باینري اپریټر دی باینري اپریټر څنګه دوه عددو باندې کار کوي یا په دوه کنډیشنو کار کوي یا دوه سټیټمنټو باندې کار کوي ځان له څه نشي کوی خو یونري اپریټر وایي زه ځان له یا په یو عدد در سره کار کوم یا په یو کنډیشن در سره کار کوم یا په یو سټیټمنټ در سره کار کوم صحیح شو نو یونري اپریټر کې بیا دوه ډوله دي چې یو ته انکریمنټ ویل کېږي بل ته ډیکریمنټ ویل کېږي مطلب ته زیاتوي که ته کموي دا د یو ویریبل په یو عدد سره کار کوي دلته اگزامپل ورکړی دی دې کې هم بیا موږ په انکریمنټ کې هم دوه ډوله لرو په ډیکریمنټ کې هم دوه ډوله لرو خو دواړه سیم دي مطلب پری انکریمنٹ دی په لومړیو کې زیاتول دي یا پوسټ انکریمنٹ دی په وروسته کې زیاتول دي اگزامپل دلته ورکړی دی انټیجر 10 یو ویریبل دی یو ډبې دی چې په هغې کې موږ لس سټور کړي دي موږ بیا بل ډبې د سیم ډبې دی خو هغې ته موږ نوم ورکړ بي هغې ته موږ وویله چې ته هماغه
ډیټا راواخله او دلته ځان سره سټور کړه. خو دا پوسټ انکریمنټ دی. A پلس پلس دی چې ولیکه مطلب پوسټ انکریمنټ شو. که چېرته د پلس پلس A ولیکه نو دا چې شو پری انکریمنټ شو. نو دلته موږ وویل اول ته ځان سره د هغې ویریبل ډیټا سټور کړه، بیا لاړ شه ایس ډی اپډیټ کړه. نو دا څه کار کوي؟ زی ځان سره لس ترې راخلي ځان سره سټور کړي، نو بي به ایکول د لس سره شي. بیرته دا بي بیچاره ځي هغه ته وایي ته اپډیټ شه، ته 11 شه. نو دې ته وایي پوسټ انکریمنټ. او پری انکریمنټ څه شی کار کوي؟ پری انکریمنټ داسې کار کوي چې هغه لومړی اپډیټ کوي، ورشي هغه ته وایي هلکه ته یې 11 شه. چې کله یې 11 شي بیا ورته وایي ته راځه ما سره هم سټور شه. نو هغه بیرته ځان سره راولي. نو چې بیا دواړو کې 11 سټور کړي. دلته ریل لایف کې درته اګزامپل در کوم، هماغه سیم اګزامپل در کوم. INT A equal to 10 سره څه شو چې ښه پرې پوه شئ. دلته ما INT بي بوتل یا بي ویریبل چې کوم ایکسپلین کړي، دلته ما وویل ته داسې کار وکړه چې ځان سره د هغې ویلیو سټور کړه. زه تاسو ته اوس دواړه ویلیوګانې شو کوم چې کلیر شي درته چې دا څنګه کار کوي. بي ګورئ دا به څنګه سټور کېږي؟ دا به موږ ته څه ښیي؟ A کې به موږ ته 11 ښیي، خو په B کې به موږ ته 10 ښیي. ولې به دا 10 ښیي؟ ما درته وویل کنه دا به لومړی کار کې د هغې نه وروسته به اپډیټ کوي. کمپیوټر کې ما څه چارج خلاص شو، تاسو لږ صبر وکړئ زه دا چارج ته کېږم. چارج خلاص دی، انشاءالله چې ریکارډ به خلاص کړو. نو لنډې راته ومه. نو دلته موږ څه وکړو وګورئ ته دا چې موږ پرنټ کړو 10 او 11 به پرنټ شي. دا ما ځان سره سیف کړه کنټرول اس. نو اول به 11 پرنټ شي، بیا به 10 پرنټ شي، بي کې به 10 راشي. وګورئ دا چې پوسټ انکریمنټ کې همدې له داسې وکړئ چې دا داسې کوي او دلته پلس پلس کوي. نو کمانډ اس یې کوي. دا به اوس موږ ته څنګه پرنټ شي؟ اول به دواړو کې به 11 پرنټ شي. څه شو؟ دا چې یو یونري اپریټر په دې باندې کور کې کار وکړي. اوس راشئ خپل آوټپوټ سمري ته وګورو. سمري کې موږ امپورټ انشاءالله نن زده کړو، آوټپوټ مو زده کړو، ویریبل مو زده کړو، اپریټر مو زده کړو، یونري اپریټر مو زده کړو. نو دغه ډېر امپورټنټ دي. نو ځان سره پرې حتما کار وکړي. کمپیوټر کې یا د کوډ پروګرامر تر ټولو مهم کار څه دی؟ 1 غنټه لیکچر به ګوري خو 3 غنټې به دا کار کوي. نو 1 ساعت به لیکچر ګوري خو 3 ساعته به دا کار کوي. په دواړو ژبو مې درته ویل. په پاکستان کې موږ غنټه وایو، په افغانستان کې ساعت وایو. څه شو؟ نو د تاسو ته زه یو 3 ټاسک در کوم، دا حل کړئ، حتما یې حل کړئ. په کمنټ کې واپس ماته انسور پرېږدئ. که چېرته پرې پوه نه شئ کمنټ کې ماته میسیج وکړئ، زه واپس جواب در کوم. په نوي لیکچر کې به زه انشاءالله مخکې دی چې زه لیکچر سټارټ کړم زه به ستاسو کوېشن ته جواب در کوم. نو اول دا دی چې فیل د بلینکس د کوېشن وګورئ، بیا جواب ورکړئ. ورپسې دا دی چې دا لاجیک کمپیوټر باندې نه، په کوډ باندې نه، په خپله لاجیک یوز کړئ او دا څنګه کار کوي. بیا ورپسې راځو چې هوم ورک دی چې دا کوډ دی، په دې کې موږ د یونري پروګرام یونري اپریټر ته ضرورت لرو، خو هغه کوم ځای کې هغه به تاسو استعمال کړئ. ټیک ده؟ او دغه شو. کوشش وکړئ کلکولیټر جوړ کړئ. ارتمیټک اپریټر مو زده کړو نو کوشش وکړئ کلکولیټر جوړ کړئ. که پوه نه شئ نیکسټ به زده شئ، خو عامه خپل کوشش وکړئ. اوس دپاره ښه وخت. الله حافظ. ښې شېبې. تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې لږ څه د وسایل ما سره کم دي. ځینې ټایم ریکارډینګ کې مسله راشي. ما اوس دا 3 ځل ریکارډینګ کوم، باور به دې وشي که نه. خو لومړنی تر ټولو ښکلی ریکارډینګ ما کړی و، هغه 1 نیمې غنټې ته رسېدلی و. مسله دا وه چې بیا ریکارډینګ نه شوی. بیا دویمه چې وشو هغه بیا 1 غنټه او 10 منټه و، خو دا فکس 1 غنټه راغی. دا ولې 1 ساعت یا 1 غنټه راغی؟ دا ولې دا ټول مسله د څه شي ده چې ما سره وسایل نشته. خو زه کوشش کوم چې د خپل د زړه کې چې رښتیني څه دي او خلک یې په یوټیوب کې یا په نورو ځایونو کې درته نه وایي او په پیسو یې خرڅوي، هغه زه ته ریل او کمپلیټ وړاندې کوم. نو کوشش وکړه چې کار وکړې. یوازې په ویډیو کتلو هیڅ هم نه کېږي. که ته ټولې لیکچر یې مو ګورې او هره ورځ یې مو ګورې هیڅ نشې کولی. ته باید کار وکړې. 1 غنټه 1 ساعت لیکچر ګوره، خو 5-6 ساعته په دې باندې کار کوه. نو ته به هله پروګرامر شې او هله به ته وکولی شې چې پروګرام ته از ا ګیم وګورې. که نه نو که ته لیکچر یې وګورې، پروګرامینګ هېڅکله په لیکچر ونه زده کېږي. یوازې دا موږ تا ته بیسیک ښیو، باید ته خپله هر څه جوړ کړې. نو اوس دپاره ښه وخت. الله حافظ. ښې شېبې.